چې تاسو په یو ټیم باندې پنځپیریان وابیان بریلیان د ټولو سره تاسو چې کوم د انختی او بیا ورل چې کوم د په بیلو بیلو موضوعاتو باندې تاسو هغه د کفر هغه چیلنجونه چې رز په دې موضوع باندې دوی کافر ثابتو نو ظاهر ده چې ماته سو کافر وي خامخا به چې کوم د انسان زړه ته درد رسی نو پراتلون کې نسل کې یا چې کوم د په دې نسل کې چې کوم ینګ جنریشن دی نوجوانان دي یا عمدغه خلک په دې کې یو بګاړ پیدا شو یو افراطفری پیدا شو او د امت چې کوم د ټوکړي شو نو د اغیارو دا کوشش ته چې را مسلمان دي دا په خپل کې په یو بل سره اړم یو د غی ډیره لوی کامیابی دوغی ته د کامیابی تر لاسم شو نو آیا د دې ذمہ دار خلک تاسو غنئ تاسو د دې ذمہ داری قبلوي کنه او دا واپس په کوم د وحدانیت څنګه پیدا شي نو یو خبره تاسو ته وکم چې مونږ ور سره نه انختی مونږ سره انختی دي اول خدای نقطه ذهن کې وساته د غسمو تاسو ور سره انختی مونږ سره انختی دي دویم ز تاسو ته یو خبره په تور د تمهید وکم به تاسو جواب درکو جی دلته تعمیری کارونه چې څومره کوي دا علماء دیوبند کې الحمد تبلیغی جماعت د علماء دیوبند دی جهاد په میدان کې د کفر سره کې جنگیدل هغه علماء دیوبند تصوف خرقهونه د شرکیات او بدعت نه پاک علماء دیوبند آباد کړي دي په دبري صغیر کې دینی مدرسې علماء دیوبند آباد کړي 98% د غټي مدرسې څومره د همدر علماء دیوبند باطل هم راځي زموږ مدرسو ته جی یعنی دغه کوم میدان دی چې هغه علماء دیوبند نه خالد دیو نه دی آباد کړي تعمیری کار مونږ کوو او کوي الحمدلله مخالفین راځي مونږ پسین خلی مونږ صرف خپل دفاع کو خپل جواب کو کله مونږ دا نه دی کړی چې مونږ د باطل باندې اقدام وکړو مونږ خپل دفاع کو دفاع هم کړی دا دغه څومره چې تاسو یادوي یقین نو کدا ټول اغیار را چوتی کړی دي صرف د اهل حق د مخنیوي لپاره خجی دریم دالا تمهید په تور وایم تاسو سوال تاسو واجب تبریلی ته کافر ورکړي ما تر اوسه پورې بریان ته کافر نه دی ویلي جی په ریکارډ به ونه کله هغه کافر ویل د علماء دیوبند تمور ته بشک دا ویل چې تاسو په اصول سره تاسو بشاران ټول کافران کیږي پنځبریانو تر اوسه پورې ما کافر نه دی ویل گمراه ورته یقینا وایم ځکه زموږ د علماء دیوبند تمام دینی مدارس او فتوا ده ازمانه ده جی هغه کافر ویل دي ما کافر نه دی ویل ما ورته ویل چې تاسو په دغه اصول سره ټول پنځبریان کافر دي جی دیو کله زما کلیپ راوام خل چر پنځبریان شیخ طاهر صاحب پلان کې پوری کافران دي ما کله اقدام نه دینه خو یو خبره کټ کی ما ورته ویل چې د پلان کې پوز د بلال مولوی صاحب دیو کې دی او ناشنا نمونه تاسو وکټلی او ټول جمعیت والا کافران دي ما ورته په دیو اصول سره ته صحابه کرام کافر کې دستا په اصول سره جمهور امت کافر کېږي او پنځبریان په ټول کافر کېږي صحیح مونږ به جواب ورکړی د جواب تر حد پورې دفاع تر حد پورې اقدام مونږ نه دی کړی صحیح درېم دا ده چې په دې میدان کې که تاسو وګورئ اهل حق خدمت کوي جی دیو لاس ورواچي هغه وچېړي نو جواب دپاره هغه علما راشي مونږ پسې مونږ هغې ته جواب ورکړو یقین وکړه دې پېښور کې بریلي مکتب فکر دي ډېر مختصر دي څو کسان دي دې ستاسو په طرف ته د ورسک روډ باندې یو مشر عالم اوسېږي جی دې په د محراب باندې لیکلي وو یا الله یا محمد خجی نو هغه جمعات په صحیح کوو محراب وران کړه او هغه دیول نو وران شي دیو پس راغلی چې تا یا محمد وران کړه دې به ګستاخی به دوی موږ سره مناظره وک مشر عالم ما ته کار لوګ به مال کام نور ولېګلا بیا هغه مناظره دیو په میډیا باندې راغله به په میډیا موږ جواب ورکو مطلب مې دا صرف موږ دفاعي کاروایی کړي دې دغه کې یو عالم اوسېږي مولانا عثمان صاحب دې سورتوي جمیل چوک نمخ هزارخانه کې جی جی دې کې دغه حضرات زیات دي بالکل او دا ما بس راغه جمعې ورځ ودلته کوړتا ما ته وی چې مفتی صاحب دیو ټول ربیع الاول په دې تر کو چې علماء دیوبند کافر دي ګستاخان دي کتابونه دا ولنن جمعه صرف ما د علماء دیوبند شان بیان کو دیو جبنوم مم نه غسه ما بس جمعه تر له مناظره را سره وک اوس دا په راغله مسوک مو ته ټیم سره کې شرایط بولی غخپلو کې نو د چې ما خام لاړو هغه ته ول ټیم بولی هغه چې خبر شو دا بده بس ترې تر مسوک مناظرې نه مرسته شو دې پېښور کې زمونږ عالمي مجلس یا زمونږ نور تنظیمونه لګیا هم خدمت نبوت خدمت کوي جمعیت علماء اسلام په لویه سطح په وړاندې په دا ټول باندې دی بریلی حضراتو سلور 15 کال مخکې په دا د لزاق روډ باندې کانفرنس وکړو د ختم نبوت په نوم او باقي کې د ټولو مقررینو موضوع دا و چې د مرزا غلام محمد قادری نه غټ کافر مولانا قاسم نانوتي رحم الله ونعوذ بالله بیا غلکان ما پسې راغلو المناظره ما ورته نه مناظره نه اقا جمعات کې ما پس جلسه کې خو دا ما دغه بیرونه واورد څومره الزامات او کتابونه مې وړه دغه جواب مې وکړ مو ته کې دین پس مناظره کې بسم الله وکړي راشي صحیح مونږ کله اقدام نه دی کړی خو چې کله باطل طرف نه چیلنج شوی یو زمونږ خلک چې چیلنج کړی به بشک مونږ هغه ته جواب ورکړی دی نو عوام د هر څه ویری مو الحمدلله عوام الناس 98% د مونږ سره دي مونږ باندې اعتماد کوي یو بل اخري خبر زده واست وک
ګوره تاسو وایي چې د امت را یو کو کنه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده چې مخکینی امتونه دواوی ډلو کې تقسیم شوی زما امت به دریوی ډلو کې تقسیم شي كلهم في النار الا ملة واحده دا ټول جهنمی دي سوا د یوې ډلې نه صحابه ته پوسو غسوک دی علماء علیه وصحبه اهل سنت والجماعت نو د الله د پیغمبر پیشنګویي خو غلط نشي کېده پر قواریت بخامخه وی ډلې به وی بد قسمته به غلط طرف ته اهل حق به د اهل حق ملګری الته ولاړی او دفاع وکړي د اهل حق نو ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي غلط ثابتولې شو نه شو ثابتول ته چې زه امت متحد کوم د معنی دا شو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي غلط ثابتول غواړي بل خبره ده نو پر خواریت به وی خو ها مونږ به د اهل حق ملګرتیا کو مونږ به تعمیری کار جاری ساتو که کله د مخالف طرف نه دلته رکاوټ جوړیږي مونږ بوله په دلایل میدان کې به جواب ورکو مونږ به غوي طرف ته تجاوز نه کوو هغه سره به کار نه ساتو خپل کار به جاری ساتو چې کله هغه ماته رکاوټ جوړیږي دلایل میدان کې به دلایل میدان کې جواب ورته ورکو یو خبره بلم کوم جی دویمه دا ده چې پر قوا ګوره دلته یو سړی راپاسیږي یو ټانګه خلک هغه ټول امت ما سره متفق شي تا خو تاسو منئ کنه چې دلته علماء دیوبند اهل سنت والجماعت تبلیغی میدان دی عالمی مجلس ختم دا څومره خدمت د علماء دیوبند کوي نو دغه خلکو ته تولې دعوت نه ورکړي چې راځي دلته متفق شي زموږ مناظرې جګړې به ختم شي حل خو دغه دی کنه که اوس تاسو وایي 1% خلک هم نه دي پای 1 هم چرته 1% دي هغه د ټول د موږ سره متفق شي دا ممکن ده صحیح نو دا پیغور هغوی ته ورکړي چې امت کې افتراق پیدا کړی موږ نه دی پیدا کړی الحمدلله دغه به حضرت خو کم چې مذهب سره یا دین سره وابسته خلک دي هغه خو دغه ماحول نه چې کوم دی خبر دي حکم چې زمونږه په عوام ورته وي یا په عوامو کې هغه آزاد خیال خلک چې هغه دغه اعتراض کې چیرې د مفتی ندیم صاحب غونډه خلک دا په معاشره کې چې کوم دی تنگ نظری پیدا کوي او فرقواریت پیدا کوي فساد پیدا کوي هغه تنوع او برداشت چې کوم دی دا ختمي دغه خلک به تاسو څنګه مطمئن کوي نو یو خبره خو درته زو کوم لطیفه په تور باندې جی چې تاسو عوام الناس یا غلجیر عوام الناس دا وي نو یو خمو درس عالم بوي مانه بزیات قابل وي مشر بمي عوام الناس هغه دومره نه پیژني څومره چې ما پیژني هغه باندې دومره اعتماد نه کوي سپمای چې څومره کې نو تاغه منفي 2% خلک را لې 98% خلکو سره تعبیر کوي 98% خلک زموږ پیور کې دي الحمدلله 98% خلک مونږ واړي 2% کنځلي کوون کې دغه انبیاء کرام علیهم السلام مخالفین هم انبیاء کرام علیهم السلام ته څوک دغه الزام به نشور کول نه حذ بالله د کم اهل حق عالم چې دشمنان نه وي د دې بزان وېریږي چې د پیغمبر وارث صحیح نه یم ذکر پیغمبر دشمنانو چې د پیغمبر د وارث دشمنان نه نو خو به کیږي نه یو دویم نمبر دا مناظرې چې کله جوړې شوې دي دا علماو نه دي جوړ کړي دي عوام الناس جوړ کړي دي مسله دیو ته جوړه شوې ده دی عوام الناس موږ راوختي اکثر مناظرې دغه شوې دي صحیح هغه عوام الناس اعتراض ولا تمنغله اعتراض ولا 2% خلک دی اوس په دروازه کې د منیر شاکر ولا قصه راغلی و په دروازه کې کنزل کوون کې 2% محبت کوون کې 98% او 2% خلکو به دغه به کوله را بغزما تصویر به لګول او کنزلی به کوله مرداري کې ما به وای د خپل ماته او پیره هم راغ ما مرته دعا کوله الله دې ورته هدایت دا اکثریت هغه چې دا ملحدین دي بهر ملکونو کې ناسو منکرین حدیث د پس پیور کې راغلو هغه 98% خلک هغه په میډیا نه راتلل یقین وکړه اول اختر روزه کې تاسو ته شاید میډیا ته خبري خنوي دا اول ځلو چې د خلکو هغه خلک 98% چې ما سره محبت ساتي ما سره راويته وګړه تیر اختر ته نور اخترونو کې کله دغه زینه ده شوی خجی ما ته یقین وکړه اتنه لک روپۍ خلکو دغه د اختر خرچه را لګل ما ته نو څه دمه درولېګل په دې بند اختر ځان لسوک ما سره په موبایل کې وسم په واتس اپ کې ستره زده تورولې شمه دا صرف او صرف هغه محبت پټي په دې طریقې سره یقین وکړه په د عوامو کې یو کسو د تقریبا 15 شپږ کاله مخکې خبره زده کوم زما مناظرې اورېدلې وې امي سره ما چرته ژوند کې ور سره ملاقات هم نه دی شو ما ته رابطه وکړه وې زستا مناظرې اورم او دوبۍ نه رابطه کړې و او زستانه ډیر متاثر یم ستاره استدلال نظم خاندان ویل 50% وابیان دي او د تاسو مناظرې مانوي اورېدل اوس په سم وابي هغه ډیر لوی ستې سړو یقین وکړه ما سره دینه مخ یو گاډه اوس ما هغه په 250 لک روپۍ باندې خرڅ کړې دشته گاډي نه مخ اداره ته هغه لګل او یقین وکړه ما لیدل هم نه دی غسړ صحیح کسی چې زدر ته واقعیات بیان کوم قصه به ډیره ود شي نو عوام الناس اعتراض کوون کې نه دی هغه 2% دی الحمدلله 98% ته زموږ د مناظرو د وجه نه اطمینان ملاو دی صحیح